بخښونکي خدای پاک او سپېڅلو نوم قدرمن لیدونکو د اډوب پريمير د کورس دویمې ویډیو ته ښه راغلاست په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. په دغه ویډیو کې به موږ او تاسو د اډوب پريمير ټولز معرفي کوو چې دغه ټولز څه دندې لري او په کومو ځایو کې ورڅخه استفاده کیږي. مخکې نه دلته ما کومه ویډیو چې راخیستې ده غواړم چې په دغه باندې دغه ټولز ټول عملي کړو. اول کوم ټول چې دی یو سلیکشن ټول دی یا موو ټول چې ورته ویل کېږي شارټکټ وي دی د دغه په واسطه سره کولی شو چې دغه ویډیو یو طرف او بل طرف ته څنګه کړو انتقال کړو او یا د یو ټرک څخه بل ټرک ته یعنی کولی شو دغه ټرکونه هم څنګه کړو ان ویډیو ان اډیو دواړه ټرکو کې ټرکونو ته انتقال کړو یا یو طرف او بل طرف ته. ښه که څه هم موږ ټول نورې دندې هم لري یا نور ویډیوګانې یا تصویرونه مې کولی شو هغه هم نه یوازې د یوه ویډیو بلکې هغه هم څنګه کولی شو یو طرف او بل طرف ته پې څنګه کولی شو انتقالولی شو. دغه نه وروسته بل چې دی ټرک سلیکټ فارورډ دی د دې په واسطه سره کولی شو چې موږ تاسو راسته طرف ته کومې ویډیوګانې چې دي هغه ټولې په یو ځل باندې انتخابوي. مثلا راځه ما دلته که یوه ویډیو نه وي مثلا څو ویډیوګانې وي دا د ریزر ټول په واسطه سره داسې ریزر کم اوس دغه د مو ټول په واسطه سره داسې ټول جدا جدا کم مثلا په دې شکل یعنی فرض کړئ څو ویډیوګانې دلته د ټرکو کې دي. ښه اوس راځم د باک فارورډ ټول دنده دغه ده چې ښي طرف ته کومې ویډیوګانې چې دي هغه ټولې څنګه کیوي په یو ځل سره سلیکټ کیوي. ګوره دغه ښي طرف ته چې کومې ویډیوګانې دي د ټولې په یو ځل سره په څو ټرکو کې چې دي په مکمل ډول ټولې څنګه کیوي سلیکټ کیوي. کولی شو ډیلیټ کو یا مثلا افیکټ یو شی پې باندې ورکولی شو. که وغواړم چې مثلا د دغه نیمایي نه څنګه کم دې طرف ته سلیکټ کم یا مثلا د دې ځای نه دې طرف ته سلیکټ کم یا د دغه ځای نه دې طرف ته څنګه کیږي سلیکټ کیږي. که چیرې وغواړو چې مثلا د یوه ټرک ویډیوګانې سلیکټ کړو بیا راځو شفت ورسره نیسو یوازې هغه د یوه ټرک ویډیو او اډیو څنګه کیږي سلیکټ کیږي. مثلا د ده ټرک یا مثلا د دغه اولني ټرک که چیرې شفت پرېږدم د ټولو یو ځل باندې څنګه کیږي سلیکټ کیږي. دغه نه وروسته بل کوم ټولز چې دی هغه چې دی ټرک سلیکټ بیکورډ دی چې ښي طرف ته موږ تاسو د همدغه شکل سره ویډیوګانې په باندې څنګه کولی شو سلیکټولی شو. که چیرې شفت ورسره ونیسو بیا د یوه ټرک ویډیوګانې څنګه کیږي موږ ته سلیکټ کوي. ښه راځم کنټرول زیډ دغه ویډیو بیرته اولي حالت ته راولم. دغه نه وروسته بل موږ چې دی رفل ایډیټ دی. رفل ایډیټ دنده څه شی ده؟ که چیرې رفل ایډیټ که چیرې زه مثلا یو تصویر دلته راوړم مثلا فرض کوي یو تصویر دغه دا یو تصویر دی دلته مې راوړلو راځم ښه زوم کوم چې معلوم شي دغه تصویر دی ریموو ټول په واسطه لږ دغه شاته ځنې بیا اوس زه غواړم چې دغه د تصویر ساحه یو څه پراخه کړم مثلا فرض کړئ دا 15 ثانیې دا غواړم چې 10 یا 20 ثانیې یې کړم په داسې شکل سعی کوم چې دغه سپیس دغه خالي څه هم څنګه شي خرابه نه شي او ویډیو ته هم تاوان ونه رسیږي. راځم زه رفل ایډیټ باندې کلیک کړم ما سیده نیسم او کش کوم یې دا زوم کم چې ښه معلوم شي رفل په دو شکل سره ګورئ هغه خالیګاه هم نه ختموي بلکې دغه ویډیو او دغه هغه څنګه کوي شاته ورسه بیایي. ښه دا و د رفل ایډیټ کار. او دغه نه وروسته بل رولینګ دی. رولینګ ایډیټ دنده دغه ده چې دغه تصویر دغه ویډیو په سر باندې لوي یعنی د ویډیو خرابوي نه سپیس پرېږدي یا خالي ساحه شی نه پرېږدي. راشم اول که چیرې داسې ښه معلومي که چیرې زه د انلینک کړم مثلا د انلینک اوس که زه تصویر په رولینګ په واسطه باندې کش کړم ګورئ څنګه کېږي مثلا د ویډیو په سر باندې لویږي. ویډیو څنګه کوي ویډیو داسې نه کوي چې شاته بوځي بلکې څنګه دی هغه د ویډیو ساحه دغه تصویر ونیوله. صحیح دا و رولینګ ایډیټ. بل دغه نه وروسته موږ تاسو رایټ سټرچ ټول لرو چې د موشن دپاره دی د سلو پاست موشن دپاره دی. په ځینو فلمونو کې هم د دغو څخه استفاده کیږي چې څه ډول کولی شو یوه ویډیو سلو او یا هم تیزه کړو. راځم مثلا غواړم چې
دلته یوه ساحه څنګه کمه سلو موشن کم مثلا فرض کوي مثلا غواړم دغه ساحه ریزر ټول سی شورتکټ سی دی ریزر ټول راخلم مثلا دغه ځای نه تر دغه ځای پورې وی پین ټول دا ساحه زه څنګه کومه ډیلیټوم رڅم اوس سټرچ ټول راخلم که چیرې وغواړم چې دغه ساحه سلو شي دغه څنګه کومه ورته لویوم مثلا دغه کومه سلو شوې ساحه چې دا څنګه کوم لویوم ګوره په دو شکل سلو کیږي او که چیرې وغواړم چې پاست موشن یې کم یعنې تیزه کم دا ورته څنګه کیږي کوچنی کیږي په دو شکل یعنی سلو او فاست موشن د کولی شو د دغه طریقه موږ تاسو ورکړو ښه دغونه وروسته موږ تاسو ریزر ټول دی چې ریزر ټول څخه زیاته استفاده کیږي د ویډیو د کټ کولو دپاره دی مثلا هره ساحه چې تا نه ده خوښه رڅې ریزر کوي هغه څنګه کوي ته ریزر کوي او همغه ساحه سلیکټوي سلیکټ شوې ساحه څنګه کوي ځینې ډیلیټوي یا مثلا غواړي چې د دغه ویډیو په دغه ځای کې تصویر واچوي رځې ریزر ټول راخلي مثلا غواړي چې دغه ځای نه تر دغه ځای پورې تصویر واچوي دغه ویډیو ځینې ډیلیټوي په سر باندې دغه موږ تاسو دغه د ګلانو عکس شی اچو په دو شکل سره دا هم د ریزر ټول دنده ده دغونه وروسته بل کوم ټولس چې موږ لرو هغه شی دی سلایپ ټول دی سلایپ ټول دنده دغه ده د ویډیو فایل او پای موږ ته ښکاره کوي مثلا فرض کوي دغه ویډیو ده زه په دغه ځای کې ریزر کوم مثلا په دا ساحه کې وی دا هم ویډیو او اډیو دواړه ډیلیټوم اول دا دواړه بیرته زه باید یو ځای کم لینک ښه دواړه لینک شوي ګورئ اوس دغه ویډیو فایل د دا ځای نه شروع کیږي صحیح او پای په دغه ځای باندې ختم دی اوس زه غواړم چې فایل او پای د دوی څنګه کوم وټاکم په خپله خوښه سم یو څه یې زوم کومه ښه اگر چې دغه ویډیو وخت غوڅه شوې دلته وي دا ساحه ځینې ډیلیټوم رایټ کلیک ان لینک د لږ ویډیو ځینې ډیلیټوم ښه اوس راځم چې د سلایپ ټول په واسطه سره فایل او پای اوس پای فایل یې کوم یو دی فایل یې دغه دی او پای یې دا دی دغه ساحه ده نو راځم څنګه کوم غواړم چې دا معلوم کړم ګوره هلته موږ ته فایل او پای ښکاره کوي زه وایم چې فایل یې باید دغه کومه تکمې ته کومه تکمه چې ته وي غواړم چې د دغه ځای نه فایل شروع شي او اینډ یې باید دغه لاسپیکر یې چې دی دلته څنګه شي شروع شي اوس چې کله ګوره اول سر ته زه راشم ګوره فایل یې اوس د دغه ځای نه شروع شوی او پای یې پر دا ځای باندې دی یا مثلا غواړې چې ته په دوی کې نور تغییرات راولې مثلا راځې ګوره زه وایم چې باید فایل یې د کومه ځای شي ټولې ویډیو کې دلته ته په خپله خوښه هغه درکړي زه وایم چې فایل یې باید د دغه ځای نه شي دا ګوته یې پورته نیولې راځې اوس چې کله فایل کېږي د دو ځای نه فایل او پای فایل یې پای په دو باندې شو ښه بل دغونه وروسته موږ تاسو په ټولس کې بل کوم ټولس چې لرو هغه د څه په نامه دی سلایډ ټول سلایډ ټول دنده دغه ده چې موږ تاسو یوه ساحه ډیلیټ کړې وي فرض که دغه ویډیو زه بیا راخلم په دا ځای باندې غواړم چې دغه ساحه چې ډیلیټ شوې ده بیرته یې راولم راځئ دلته ریزر ټول چې سلایډ ټول راخلی او دا څنګه کوي پې باندې کش کوي البته دا چې دی ان لینک دی دا زه بیرته باید لینک ورکړم دوته لینک سره یو ځای اوس راځم چیرته سلایډ ټول راخلم دلته ګوره یعنی زه کولی شم چې بیرته دغه ویډیو څنګه کړمه اولی حالت ته راولم
یو فرض که یوه دنده یې دا ده او بله دنده یې زه غواړم چې دغه ویډیو ډیلیټ کړم. دغه ویډیو ګوره اول سر او آخر سر کولی شم کمه یا هم زیاته کړم. راځم ریزر ټول راخلم یو ځای کې دلته. اوس راځم دغه ویډیو باید د دوب سر باندې راشي په دو شکل سره ګورئ په دو شکل سره ګورئ. دا بله ویډیو بیخي کوچنۍ که غواړئ چې د دوب سر باندې راشي دا ورته کش کوئ. ګوره دا بله ویډیو څنګه کېږي یعنې د یوه ویډیو کولی شو د بلې ویډیو په سر باندې راولو. دغه نه وروسته بل کوم ټولس چې دی هغه پین ټول دی. پین ټول دنده دغه ده چې موږ تاسو د دغه آډیو او د ویډیو په انولفونو کې تغییرات راولو. راځم کله چې دا یو څه لوی کړم ګورئ دلته خپله غواړم چې مثلا پډ ان او پډ آوټ دغه آډیو ته زه ورکړم. دا ښه زوم کوم. زه غواړم چې د دغه ځای نه وروسته دغه آډیو داسې آهسته آهسته څنګه شي ختمه شي. په دې شکل سره د پین ټول دنده ده. که څه خپله دلته کېږي خو راځم ریزر ټول راخلم په دغه ځای کې دا وڅوم ځکه دلته خپله آهسته کېږي. اوس راځم پین ټول ورته وایم چې دغه ځای نه باید آډیو داسې آهسته آهسته څنګه شي په دې شکل سره. او که وغواړو چې آډیو داسې کو په دې شکل سره راځم دلته اول باید د آډیو هغه پیدا کړم. شو آډیو کی فریم دغه دی. راځم اوس دلته فایل کې غواړم چې دغه ویډیو دو ځای نه داسې آهسته آهسته څنګه شي توروالی پیدا کړي یعنې په ختمېدو شي په دو شکل سره. په دو شکل سره اگر چې ویډیو ختم ده نه دی موږ داسې جوړ کړلو چې ویډیو د ختمېدو په حال کې ده. د هغو نه وروسته موږ تاسو بل ټولس چې لرو هغه هاند ټول دی. هاند ټول دنده دا ده چې ټول سیکوینس ته تغییر ورکوي. یعنې ټول سیکوینس یو طرف او بل طرف ته څنګه کولی شو باندې بولی شو. نه ده چې موږ تاسو په مو ټول باندې یوازې په سیکوینس کې یوه ویډیو مثلا یو کلیپ یو طرف او بل طرف ته کولی شوی. هاند ټول دنده دغه ده چې ټول سیکوینس یو طرف او بل طرف ته مثلا که د سیکوینس په دغه ساحه کې ته ویډیو ولرې راځئ څنګه کوئ دغه د هاند ټول په واسطه سره یو طرف او بل طرف ته کوئ. بیا د مو ټول په واسطه سره کولی شئ یوازې یو کلیپ پکې تغییر کړئ. دغه نه وروسته زوم ان او زوم آوټ دی چې کولی شو په واسطه سره زوم او زوم آوټ کړو. قدرمن لیدونکو دغه وه د نن ورځې ویډیو چې ما درته چمتو کړه. تر بلې ویډیو چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم تاسو ټول په لوی او بښونکي خدای سپارم. ښه وخت.